د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسېږئ، په هر ځای کې چې یاستئ د ژوندون لیدونکي یاستئ، زموږ سلامونه مینه ومنئ. دا چې د ژوندون میلمه خپرونه ده او دغه خپرونه نو هره سې شنبې 8 بجې د شپې نشریږي. یو ځل بیا زه ستاسو چوپړ ته راغلی یم او نن په خپرونه کې راسره بیا دروند شخصیت میلمه ده. تاسو به هغه حتما لیدلی وي، د سیاسي چارو شنونکی هم ده، قاضي هم ده او د دوی ډیری بحثونه مو لیدلي دي، د دوی د څیرې سره، د دوی د غږ سره تاسو آشنا یاستئ. نو قاضي صاحب محمد حسن حقیار په ژوندون کې راسره میلمه ده. ژوندون خپرونه ده، نو نن به د دوی سره خوندورې خبرې ولرو، خوږ بنډار به ورسره ولرو. نو تاسو د دوی سیاسي بحث لیدلی او د دوی سره به نن د سیاسي بحث پرته خبرې کوو، ځکه چې دا خپرونه سیاسي خپرونه نه ده. د دوی د ژوند په اړه باندې همدارنګه د نورو خوږو خاطرو، د جالبو خاطرو په اړه به خبرې ورسره کوو. حقیار صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ډېره مننه، کور مو ودان وروره، ژوندی اوسئ. حقیار صاحب درته ښه راغلاست وایو ژوندون ته او بیا ژوندون میلمه خپرونې ته. ښه ده چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی ژوندون ته. ډېره مننه ورونه، تاسو ته د ژوندون کتونکو او اورېدونکو ته په مجموع کې ټول افغان مظلوم او کړېدلی ولس ته دغه فضا د دوی په طبیعت برابر کړي، خدای پرې ورحمېږي، خدای د موږ تاسو باندې نور دغه د جنګ دروند بوج چې زموږ په اوږو دا درنه پورته کړي. امین. انشاءالله تعالی بس الله پاک د په افغانستان کې دایمي صلح او د کار روزګار زمینه د ټولو ځوانانو، د ټولو نارینه او ښځینه دپاره برابره کړي چې ټول یو باثباته او سرلوړی افغانستان د نورو هیوادونو سره برابر ولرو. حقیار صاحب په پیل کې که دا راته ووایي د افغانستان د کوم ولایت یاستئ، کوم ولایت سره تړاو لرئ؟ زه د ننګرهار یم. په ننګرهار کې د سرخرود ډېر او ابایي ځای مو دغه سواتي ورته وایي، اوس د پیر څه په ځای مشهوره ده، دغه ده. خو بیا زموږ کورنۍ په 1952 کې نظرآباد ته چې د رونټۍ سره نږدې ده دې ځای ته راغلي دي. نو اوس د نظرآباد اوسېدونکي یو. خو ژوند مې ډېر د هجرت او جهاد محیط کې په پېښور کې کړی ده. او بیا د ډاکټر نجیب د رژیم د سقوط وروسته څه وخت وروسته وطن ته راغلو. بیا هم ننګرهار کې ژوند کړی دی کم، خو ډېر ژوند مې په کابل کې تېر کړی ده. ډېر ښه. حقیار صاحب ژوند کې ډېرې ناخوالې هم راځي، خوږې خاطرې مې، جالبې خاطرې، دا به هم سره شریکوو. څنګه چې ستاسو د نوم نه هویدا ده، ستاسو د نوم نه معلوم ده ځکه چې قاضي هستئ. مکتب مو د شروع نه په کوم ځای کې کړی؟ د کوم ځای نه مو مکتب شروع کړی؟ په کوم ولایت کې، په کومه سیمه کې؟ مکتب مو د پاکستان ته د هجرت نه مخکې په خپل کلي نظرآباد کې شروع کړی و. او په لومړي صنف کې وم چې موږ پاکستان ته مهاجر شو. یعنې په 1358 کې موږ دغه لومړني مهاجرین نه وو. هغه وخت کې زه په لومړي صنف کې وم، اوم صنف کې چې پاکستان ته مهاجر شو. بیا څه وخت زموږ کور په پېښور کې په بډهبیره کې و. د شهید اقامت په نوم باندې مدرسه وه، هغې کې هم د درسونه ولوسته ابتدایي. بیا د هغې نه استاد جمال الدین افغان ته لاړم او څو صنفه مې په دا منځ کې پرېښودل. ظاهرا د ثانوي امتحان په نوم باندې. خو هغه داسې مو د هجرت او جهاد محیط داسې یو وخت و چې هر تنظیم مکتبونه شروع کړي وو، نو ډېره پوښتنه نه وه، یو سرسري امتحان و. زه دا نه یم چې ما د څو صنفه د ثانوي امتحان ورکړی وي، خو ظاهرا د ثانوي امتحان ترسره شو. نو بیا سید جمال الدین ته لاړم، هغې کې تقریبا 15 کاله درس ومسته. د فراغت په وخت کې بیا د شوق او د جهاد شوق راباندې قوي شو، جذبات هغه وخت کې احساسات د هجرت او جهاد محیط و. بیا د کور د پټ جهاد ته راغلم چې بیرته ستون شوم. خپل هیواد افغانستان ته بلې پښتونخوا ته راغلی؟ دلته راغلو. وړومبی زموږ یو دوست د هغه د اوښې جبهه وه، هغه اوښې
قیس محمد عمر نومېده، قاضي محمد عمر شهید د دې بګرامي اوسېدونکی ده. ښه ډېر ښه. ډېر نیک سړی و، ډېر دیندار او باشخصیته سړی و د دې جبهې ته. نو همدغسې په چکړیو، په ځاځیو، په غوګارو، په ازر باندې راغلو د بګرامیو ته. په دې ګرامیو کې زموږ جبهه بیا په بګرامیو کې وه. نو اوس وخت دې ځای کې وم، هغه وخت نو دې ځای کې د روسانو اوج و، ډېر زیات و که نه په هغه وخت کې؟ بیخي انقلاب بیخي اوج کې و. نو بیا چې بېرته پاکستان ته ستون شوم، سجابادي کې محروم شوی وم. بیا ورغلم د اتحاد مدرسې ته چې استاد صاحب مربوط وه، هغې کې مې زده کړه شروع کړه. بیا مې هغه نه فارغه شوم. د هغې تر فراغت وروسته د اتحاد مدرسې نه بیا د ابوبکر صدیق په نوم یو معهد و چې عربانو جوړ کړی و، د 2 کلن معهد و، لکه د درملني په ځای باندې. بیا مې 2 کلن هغه ولوسته. هغې نه په ډېر ښه نمرو فارغه شوم. بیا اسلام آباد پوهنتون کې کامیابه شوم. یو څه وخت مې هغه شروع کړو. بیا د هماغه ځای کې وم چې اندونیزیا ته یو بورس ته کامیاب شوم زه. ښه ډېر ښه ډېر. نو بیا به د اسلام آباد پوهنتون مې د اندونیزیا په خطر پرېښوده. اندونیزیا پوهنتون ته بیا لغون کارونه مې خلاص شو. په دې اخره کې د هجرت او جهاد محیط کې انارشي، بېنظمي و، استبدادي وه. بیا څه ستونزې را پیدا شوې د تنظیم د معارف د رئیس سره. بیا دغه شو، نامیړم ورته. لکه ستاسو په ځای بل څوک لاړه که نه؟ نه، بل څوک به معرفي کړی وي، خو څه ستونزې وي د مقصودو په خاطر ما ونه غوښته. هغه ستونزې څه ډېر جدي نه وې. ډېر درسونه هم ډېر ښه وو، سویه هم ډېره پورته وه، امکانات یې هم ډېر ښه وو، عیاشۍ باتۍ هم ډېره ښه وه، په ډېر جګه سویه باندې وو. او کامیابي ورته اسانه خبره نه وه، خصوصا د شرعي قضا پوهنځي ته. هغه د شرعي قضا پوهنځی د هغې دپاره ډېر ښه مهم پوهنځی و. بیا د خدای احسان هم هغه ته کامیابه شوم، دا مې خوښه هم وه. بیا مې لیسانس په هماغه پوهنتون کې واخیسته. او دا چې زما نمرې د 15 اتیا نه پورته وي، او هغه پوهنتون کې به چې د چا نمرې د 80 نه پورته وي، هغه به ماسترۍ ته هم جذبه و. زما د نمرو اوسط 15 اتیا نه پورته و. نو بیا ماسترۍ ته هم جذب شوم. بیا ماسترۍ مې هماغه ځای کې واخیسته، دویمه ماسترۍ. بیا بېرته وطن ته راغلو. دې ځای کې ننګرهار کې ماموریت شروع کړو. بیا وروسته د امارت رامنځته شو، دوی سره ملګري شو. بیا یو څو کاله مخکې په دعوت پوهنتون کې دویمه ماسترۍ واخیسته. بیا خدای پاک زمینه برابره کړه دیوبند ته، د هندوستان دیوبند مدرسې ته. هغې ځای کې د حدیثو دورې ویاړ خدای پاک را په نصیب کړه ته. یو څه وخت په دیوبند کې تېر کړه. بیا وروسته د دیوبند نه مخکې یو زمینه برابره شه، 3 میاشتنی کورس و د مدینه منوره کې. ډېر ښه کورس و، 3 میاشتې و، خو هغې ته ورغلم، هغه مې ولوسته. حقیار صاحب، هغه وخت چې تاسو شاګردان وئ، ډېری وخت انسان مثلا پلار ته یا مور ته یا مشر ورور ته دروغ وایي که نه، په یوه بهانه باندې د کور نه وځي. داسې کومه شوخي دپاره مو پلار ته یا مور ته یا ورور ته مشر ورور ته دروغ ویلي دي او که نه؟ یاره یو څو وارې هو. ښه. نو خدای دې معاف کړي، پېښور کې د سینماګانې وې که نه، او زموږ هغه محیط داسې و چې سینما خو څه کوي چې په کور کې د مقیم غږا سره به راډیو هم نه پرېښوده، ټایپ هم نه پرېښوده، تلویزیون او سینما خو پرېږده. نو ځینې وختونه به کور د پټ سینما ته تلم، بیا به چې سینما ته تلم که نه، کوم وخت کې ډېر کم، بیا به په هغه ورځ به مور ته مور پلار دواړو ته دروغ ویل، چېرې دوستانو سره وم، ماما کره وم، کاکا کره وم که نه. او نورو دروغ ته د خدای رحم د اړتیا پېښه شوې نه ده. نه ده ښه. والد صاحب خو ژوندی دی که وفات شوی؟ خدای دې ورته مغفرت نصیب کړي، یو 2 کاله مخکې وفات شو. او مورجانه هم وفات شو، د خدای دې ورته مغفرت نصیب کړي. اوس نو دا ویلې نو چې دا خپرونه څوک ګوري، خیال صاحب یعنې په هغه وخت کې که تاسو ته دروغ ویلې، اوس به ورته ګیر شوی وه. بس الله دې هغوی ته مغفرت وکړي. ښه خیر صاحب، د مکتب دوره یعنی په ټوله کې د شاګردۍ دوره شوخه دوره وي که نه، داسې دوره یي چې هغه یعنې تا خبره که سړی دوکتورا یو کس دوکتورا هم کوي خو بیا هم پکې شوخي. ملګري دې ځورولي دي؟ ملګرو ته دې مثلا داسې شوخي کړې چې هغه اوس هم درته یادېږي، کله درته زنګ وهي؟ ځکه ملګري بیا که هغه یو ځي ته سړی رسېږي، یا تخلص نوم درته اخلي، یا خپل نوم درته اخلي، یا د هغه شوخي یو نوم چې په تا باندې پاتې هغه درته اخلي، داسې کله کوم وخت راغلی؟ هو ډېر شوي دي.
زه هم مرګوره ځورومه یم لومبی به د مرګرو ته شکایت وکړم سید جمال الدین کې و زموږ مکتب پېښور ټاون کې و نو د برق لاین و هغه نه ښکارېده چې د برق لاین د زنګ د بټن په سره ډېر زنګ کړي و نو ملګری چې اوس انجینر د تروزه یم زه هغه راته وویل دغه جابه مې ګوته کېږده و سړک د یختوب احساس وکړي هغه چې ما پې ګوته کېښود د برق یو ټکان مې راته راکړ چې وړه دې وغورځوم نږدې مړ کړی وم خو یو واره داسې وشو چې زموږ ښوونځی همدا سید جمال الدین لیسه د پېښور په ګنج کې وه نو ډېره غټه غونډه وه حکمتیار صاحب پکې و ډېر مشران یې پکې و دغه مجید زنداني یو ډېر اوچت دیني عالم دی اوس په ترکیه کې ده دی هم پکې و نو ما په دې وخت کې د خبرو غوښتو چې دم خبرې وکړم د خبرو په کسانو کې زه هم وم مقاله مې نوشته کړې وه نو ورغلم سټیج ته خو خیر د حکمتیار صاحب د مشرانو مخکې دا ډېر سخته وه چې سړی ماشوم جرأت وکړي بالکل خو کار وشو خدای مې په رحم سره هغه بېرته بېرته راغلم نو زما مصطفی هغه دري ژبه وه د سرخرود ده ما ته یې شعر نوشته کړه چې زه هم دا شعر ووایم زه په دې ډول دا شعر ووایم نو ما د خانقیانو د وخت یو شعر و د خانقیانو چې خانقیانو دا شعر ولوستی و همدا مې ورته نوشته کړه په کاغذ باندې ما دغه شعر ووایه دا شعر د خانقیانو شعر و که نه او دلته مجاهدین و ټول حکمتیار صاحب و برشاد و ملګري و که نه هغه باید مې اوس هم یاد ده هغه باید داسې و چې خوږ لکه شربت نرم اوبو په شان روان یم چا نه مې وېرېږم یارهدي و خلقي ځوان یم دا مې په کاغذ نوشته کړه مجید دا شعر ووایه هغه بېچاره هم بده چې ښه فکر وکړي چې چا ده که نه ودرېده چې ودرېده همدغه شعر یې ومسته چې چا نه مې وېرېږم یارهدي خلقي ځوان یم دا چې وکړي په دې ناسته کې د زرګونو کسانو دوی راشو دا سړی چې حکمتیار صاحب دغه راشو که نه چې دا چې حکمتیار صاحب د مسجد دغه کوه سړي سره غرض مه کوئ سړی پوه شوی دی د غرض ورسره مه کوئ که نه خبر نه و چې شعر ورته تاسو لیکلی ما نوشته کړی ورته اکر صاحب د مکتب د دورې خاطرې جالبې ډېری داسې خاطرې چې کله نه کله اوس هم هغه تعلیمي دوره مثلا سړی پای ته ورسي که هغه د ډاکټرا تر کچې هم وي خو بیا هم هغه خاطره چې په ذهن کې پاتې نو داسې کومه جالبه خاطره د مکتب دورې در سره پاتې ده چې اوس هم ته ورته خوشحاله کېږي او په هغه باندې ویاړې چې ولا یاره ښه خاطره وه یا مثلا داسې د خندا خاطره درته پاتې شوې وي یاره خاطرې خو ډېرې دي و زموږ یو استاد و مولوي صاحب د ظاهر نومېده د پروان و ډېر اوچت شخصیت و ډېر ښه مفسر هم و ډېر ښه حاکم و او په عین وخت ډېر زیات جدي سړی و ډېر با نظمه ډېر با ډسپلینه یوه ورځ موږ ته به همیش دا درس راکوه چې تاسې کښېنئ نو د لمانځه غونې هغسې د مشرانو سره کښېنئ لمانځه کې چې سړی کښېني نو یو وخت یوه غونډه وه مظلومه ته متوجه وم شپږ ساعته دی په همدغه ترتیب ناست و لکه دا لاسونه دي لکه په لمانځه هغه چې سړی کښېني لمانځه کې که نه دا شپږ ساعته متوجه وم ورته که کوم وخت به ډېر کم وخت دپاره په خیره خوځولي ما درکړې نه ده خو دا شپږ ساعته دی په همدغسې ناست و نو د هغه توجه ډېره زیاته وه ډېر قاطع سړی م ډېر جدي سړی م او په عین وخت کې به بحثونه ډېر خوند ورکوه ورته په ډېر لوی کې به د دیني علماو سره نښتی و نو ما په جومات کې د فقه کتابونو د تفسیرو د کور کې جومات کې مفتي و کور کې به قبله اګا صاحب مفتي و نو ده سره به صرف کې زه ډېر زیات نښتم ډېر به نښتم ورسره که نه نو او دغه به ما به ورسره بحث کوو ده سره چا بحث نه شو کوی ډېر دغه حکمتیار صاحب چې اوس ناست ده یو وخت د استاد و بیا یو وخت به داسې شو چې ده خو ډېر زده کړې وکړې تقریبا سوی جګه شوه بیا به ده سره ډېر بحث کې مخامخ نښته نو ما به صرف که سره بحث کوو زموږ د عقیدې د مضمون و ده به ته ویلو چې که ته د سمو نمرو نه کمې وویړې بیا ګوره تا د څنګه جزا در کوم ځکه تا د امیر صاحب کې په عذاب کړی یم که ویې دې نه وړې ته ګوره د څنګه جزا در کوم درته خو تقریبا په خدای صاحب کې چې کېناستو نو پرچه ما تقریبا د غونډو نه مخکې ورکړه چې مخکې مې ورکړه او چې پرچه مې ورکړه د باندې ووتم ما چې دغه نه شي په غوسه نه شي راته خو دا ما صرف که ناست نمرې ورکي که نه بیا د اخر کې د صرف کې غږ کړی و چې او بچه
دغه په مشوخ ګونګه کې مره 1000 مې د دې 100 نمبر پورته پوه شو همدا خبرې کړه د مشوخ ګونګه کې مره مش 1000 مې د 100 نمبر بودش ما چې خو د وادي خو د پوره کړه دغه څه دغه درس ته توجه ډیر وخت نه ځای کوو دغه دغه دورې تېرې شوې ډېر ښه قدرمن لیدونکو فقط یوه لنډه دمه اخلو حقیار صاحب را سره ده نورې خوږې خبرې هم ورسره لرو تاسو هم ملتیا راسره فقط لنډه دمه بېرته راګرځو